د قلم په جبه د نفرت غرونه نړومه د قلم په جبه کلی وطن کې نفرتونه انتشار ختموم رڼا د علم خورومه د قلم په جبه. بسم الله الرحمن الرحیم. بس زما خدا خواهش و ما پیل ازل په دې ژوند کې دار خاندان می جرګې لیدلې خو ما د خپل مشرانو جرګه چرته نه ولیدلې او ډېره مو د پس کلي ته راځم. زه نن ډېر زیات خوشحاله یم. زما دا خواهش و اور زه په خبرو ډېر پوهېږم را پوهېږم نه دا مې خواهش و چې دا نور خاندانونه دا وړه غونډی ده بل خاندان هغه وړه غونډی ده بل خاندان هغه وړه غونډی ده او زما لودي خاندان هغه د مورې غر دی. او ځکه زه فخر کوم چې په لودو کې 600 کاله 500 کاله مخکې کوم لودي دي په پنجاب کې زما خواله خپلې زنانه لیدوله راولي وایي راشه ده وګوره دې شاعر ته وایي په چینلو باندې دومره راځي او ما ته وایي مې آپ که خون 500 کاله مخکې مارور ګڼي د ما نه کله بیل شوی دی. مقصد مې دا دی او په تاسو کې هغه دغه نشته دی. زه وایم یو اتفاق شی زما دې په خدای قسم وایي دا دنیا برته حیرانوي دنیا او تعلیم باندې چې په تاسو کې میجري کرنلي میجران خو د پکې انشاءالله رالل غټ افسران د پکې رالل خو چې نور د پکې هم راشي چې ججان د پکې راشي چې هر څو راشي زموږ په خاندان کې موږ به چا ته محتاج نه یو موږ د چا نه په سکم یو زموږ هر ځوانان د وګوره زمري دي غونډ زمري دي. زه برته نظم وایم خو یو څو شعر دی چې تاریخ د ننګ غیرت د سکندر لودي ګواه دی تاریخ د ننګ غیرت د سکندر لودي ګواه دی خیرو ګوره تاریخ د بهادر لودي ګواه دی پقام یم لودي پقام لودي مې د زړه سر دی خیبر مې د تن ساده پریدي مې د زړه سر دی. او بیا وایي چې